الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما آمنت بالله صدق الله العظيم نخلق گلنا خلوی گلنا تا خلوی خلق گلنا خلوی گلنا تا خلوی یا رسول الله زهغ شندی خلوم چه مصطفی خلوی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم معزز مومنان و مسلمانان اوریدن کورونو ما در رب کائنات جل جلالہ دا عظیم الشان کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشیدنا سورہ نساء پنزم سپارہ آیت نمبر یوکم اویم تلاوت کو
دو آیتنا کریمہ مبارکہ میں تلاوت کر رب کریم جل جلالہ دے مالا پدے آیتین و مبارکین و کریمین و باندے دا حق وینا کولو او په هغې باندې موږ ټولو اورېدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. آقای نامدار حبیبی کردگار احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک لا رب کائنات جل جلالہ بے مثلا او بے مثالا حسن او جمال ورکڑے او په دغه حسن او جمال باندې صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خپل ځانونه قربان کړي دي، خپل ځانونه شهیدان کړي دي، خپل اولاد هغه د حضور پاک مبارک په حسن او جمال باندې قربان کړي، خپل مال قربان کړي، خپل مور او پلار د آقای دو جهان مبارک په حسن او جمال باندې قربان کړي. نو د هغه متعلق به د صحابه کرامو یو څو واقعات ذکر کو چې د صحابه کرامو د حضور مبارک سره څونه مینه او محبت او بیا به مونږ هم په خپلو ګریوانونو کې سوچ وکړو چې صرف صحابه کرام خو د آقای دو جهان مبارک امتیان نو بلکې مونږ هم د آقای دو جهان مبارک امتیان یو. آیا زمونږ د رسول الله مبارک سره څونه مینه او محبت نورونو د دنیا په مخ چې څومره ښکلا ده تر آخره پورې دغه ټوله ښکلا زمونږ د خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د حسن او د جمال خیرات ده. او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د دنیا د ټولو انسانانو نه خوش قسمت خلقو چې هغوی د ایمان په حالت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک سره لیده او کاته شوي دي او په هغه هواګانو کې کومې چې د دواړو جهانو د سردار صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پساګانو مبارکو باندې خوشبودار شوي وي په هغوی کې هغوی مبارکو ته د سا اغستو مقام ملاو شوي وه. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تب د خوږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د لیدو نه زیات نور هیڅ یو شیز خوښ نه و. د هغوی د ښکلي مخ زیارت کول صحابه کرامو ته به د دنیا او د دنیا په مخ چې څه دي د دې نه به هغوی ته غوره او بهترو. هغوی ته هر لمحه به د خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د یو ځل راښکاره کېدو دپاره داسې و لکه یو مې چې د اوبو نه را بهر کې او بېقراره وي. دغه شانته صحابه کرامو به چې یو کرتې د ورځې آقای دو جهان مبارک ونه لیده نو د صحابه کرامو به روح او زړه بېقرار او بې سکونه به او د دغه مخ نه د جدا کېدو سوچ به هم صحابه کرامو مبارکو ته به تکلیف ورکولو. هغوی به چې څومره غمجنو او څومره به پریشانه و خو چې کله به د آقای دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په دربار گوهربار کې حاضر شو نو روحونو او زړونو ته به سکون ملاو شو او بیا به هغوی په حالت د بېخودۍ کې د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره د همیشه نږدېوالي په آرزو کې په دغه ښکلې فضا کې ورکېده. هغوی سره به هر وخت دا یره وه او بېقراره به چې د هغوی نه د آقای دو جهان مبارک د داسې برکتي او نورانی مجلس دا لوی نعمت چرته ضایع نشي. په دغه سوچ کې به هر وخت صحابه کرام ورډوبو او زړونه به بېقراره وو. خو دغه بېقراره زړونو ته په هغه وخت کې قرار ملاو شو
چې کله صحابه کرامو د محبت هغه اظهار په خپل جبه باندې د حضور مبارک مخامخ وکړ، نو الله رب العزت آیت کریمه مبارکه را نازل کړ. کم آیت مبارک چې ما د خطبه په شروع کې لوسته رب کریم جل جلاله ارشاد فرمای ومن یطع الله والرسول، او څوک چې د الله جل جلاله او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمان برداری وکړي فاولئک مع الذین، نو دغه خلق بو په ورځ د محشر د هغه خلقو سره وي، د هغه کسانو سره بوي انعم الله علیهم چې په هغه باندې رب کائنات جل جلاله خاص انعام کړی دی. او هغه خلق څوک دي؟ رب کریم جل جلاله فرمای من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. رب کریم فرمای او هغه خلق انبیاء کرام دي، رښتونی خلق دي، شهدا دي او نیکان دي، او دا ډیر خملګری دي. رب کائنات فرمای وې دا ډیر خملګری دي، او دا خاص مهربانی د الله جل جلاله د طرف نه ده، او کافی دی الله جل جلاله لجهتا د پوین. دا دغه آیت مبارک هغه نظمن ترجمه ده. د دې آیت په تفسیر کې مفسرین او علماء کرامو د صحابه کرامو د مين محبت هغه ډکه واقعي را نقل کړي دي چې د آقای دو جهان مبارک سره د صحابه کرامو څومره مینه او محبت. لومبه روایت د هغې نه حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک نه روایت ده. هغه فرمای چې یو صحابي د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په خدمت کې حاضر شو او عرض وکړو اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه تاسو زما د ځان او د مور او پلار نه ماته ډیر ګران یې، زما د ځان نه ماته ګرانی، مور او پلار نه ماته ګرانی، خو چې کله په خپل کور کې متاسو ډیر یادوم او تر هغه پورې زما زړه ته سکون نه ملاويږي تر څو پورې چې تاسو دربار ګوهر بار ته حاضر شوه نه ما او تاسو سره می ملاقات نی شوه. خو چې کله ماته د خپل مرګ او تاسو د سفر آخرت خیال راشي نو بیا سوچ کوم چې تاسو خو به د انبیاء کرام علیهم السلام سره په اوچتو مانو باندې ناسته کوي، او چې کله ز جنت ته داخل شم نو فکرمن شم چې چرته تاسو د ملاقات نه محروم پاتې نشم. آقای دو جهان مبارک دغه صحابي مبارک په جواب ورکولو کې خاموشي اختیار کا، ځکه حضور مبارک خو بدزان نه خبر صحابه کرامو ته نه کولې ترسو پورې چې آقای دو جهان مبارک ته وحی نه نازل شي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. سورہ نجم کې رب کریم فرمای وی حضور مبارک تاسو د ځان نه خبره خو نه کوي، د مبارک ته وحی کیږي او هغه وحی درته بیا بیان کی چې هغه علم د غیب او د زما د طرف نه ورته غتا شي، نو تاسو دا هغه د علم د غیب او د هغه خبر تاسو ته بیان کی. وی حضور مبارک خاموشي اختیار کړل او په دغه وخت کې حضرت جبرئیل امین علیه السلام دا آیت مبارک راوړلو چې کوم خلق د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمان برداری وکړي نو دغه خلق بو په ورځ د محشر د هغه خلقو سره وی پچا باندې چې الله جل جلاله خاص انعام کړي چې هغه انبیا دي، رښتونی خلق دي، شهدا دي او نیکان خلق دي. نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دغه صحابی ته د همیشه یو ځای پاتې کېدو په جنت کې دا خوشخبری واوروله چې خفه کېږه ما، غمجن کېږه ما، نن که په دنیا کې تاسو زما سره یو ځای نو ان شاء الله په آخرت کې هم تاسو الله رب العزت زما سره را یو ځای کی، لیکن په شرط د دې چې هغه قانون رب العالمین په قرآن مجید کې بیان کړی دی او هغه قانون دا دی ومن یطع الله والرسول. دا خلق به د انبیاء سره هله یو ځای وي، دا خلق به د شهدا سره هله یو ځای وي، دا خلق به د رښتونی خلقو سره هله یو ځای وي، دا خلق به د نیکانو خلقو سره هله یو ځای وي،
چې ترسو پورې دی په دنیا کې د الله جل جلاله او د آقای دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تابعداري خو وکي کنه چې ټوله زندگی د رب العالمین نافرمانی کړې وي او به چې وایي چې ان شاء الله زه په ورځ د محشر د انبیاء او په سب کې را پاسم دا چرته کی ته په دنیا کې ازګیو کرا او د هغې نه بیا تما هغه د ګلونو کا ودا خو نه کی دا خو د عقل نه بهر خلاف خبره ده دغه شانته حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک نه په دې موضوع کې او روایت ته هغه فرمای چې او صحابي د مدینی منورې د جانان په دربار گوهربار کې حاضر شو او پوښتنه وکړه چې اے د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم مبارکه ز تاسو سره دومره مینه کوم چې هر وخت تاسو ډیر ډیر یادوم هر وخت تاسو ډیر ډیر یادوم تر څو چې تاسو په دربار کې حاضر شوه نه یم او تاسو دیدن می نوی کړي نو دا احساس را تکیږي چې کینه زه مړ شم زمانه ساوزی ستاسو په دې مخ مبارک باندې ستاسو دا نورانی مخ مبارک دا زمونږ د زندګۍ هغه ساده په دې باندې زمونږ زندگی زمونږ روح په دې باندې ساګانی اخلي او کله چې زه داسې سوچ کوم کچره زه جنت ته لاړ شم نو ستاسو نه په لاندې درجه کې يم نو دا خیال ما ته ډیر تکلیف را کوي ځکه چې ستاسو سره په جنت کې د یوځه د همیشه پاتې کېدو زندگی غواړم نو د الله رسول دا بس کېږي ډیر غمجن وی حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک خاموشی اختیار کړه چې رب کائنات جل جلاله د دې صحابي په باره کې څه فرمایي به په دغه وخت کې حضرت جبرئیل امین علیه السلام دغه آیت مبارک را نازل کړ د الله جل جلاله له طرفه چې محبوب علیک الصلاۃ والسلام مبارکه د خپل صحابه کرام ته فرمایا چې هغه خلق چې کوم د الله جل جلاله او د آقای دو جهان مبارک په دنیا کې تابعداریو کی څنګه چې په دنیا کې دلته کې زما سره یوځي دغه شانته پتاسو رب العالمین په آخرت کې او په جنت کې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره رايوځي بیا هغه صحابي حضور پاک مبارک را اوبللو او دغه خوشخبری هغه دغه صحابي ته بیان کا چې خفقېګه ما غمجن کېګه ما څنګه چې تاسو زما سره په دنیا کې رايوځي رب العالمین به تاسو ما سره په آخرت کې رايوځي کې لیکن په شرط دی چې تاسو زما تابعداریو کوي او زما په نقش قدم باندې راشي حضرت شعبی رضی الله تعالی عنہ مبارک نه روایت ته امام سیوطی دا روایت مبارک را نقل کړي دي امام بیهقی په شعب الایمان کې راوړی دي و یو انصاری صحابی د آقای دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په دربار گوهربار کې حاضر شو او پوښتنه وکړه اے د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم مبارکه تاسو ماته د خپل ځان نه د خپل اولاد نه د خپل مور او پلار نه ډیر زیات ګرانې د دې ټولو نه ماته تاسو ډیر زیات خوښه او تر څو چې تاسو په دربار کې حاضر شوه نه يم او تاسو اونې وینم نو دا سره تخکاری چې زما صاحب اوزي زب مړ شمه زما روح به قبض شي او هغه دا خبره کولې وی ډیر زیات او جړل وی آقای دو جهان مبارک ورته او فرمایل چې اے فلانیا دا د غم جړا ولې کې وی هغه ورته او ویل چې الله رسول صلی الله علیه وسلم مبارکه کله چې زه سوچ کوم چې تاسو به د دنیا نه لاړ شئ او مونږه بمړو شو نو تاسو خو په آخرت کې د انبیاء کرام سره په اوچت مقامات باندې استوګ نه کوي د انبیاء کرام سره بناست کوي په چې کله مونږه جنت ته داخل شو نو تاسو خو به زمونږ نه په اوچتو درجو کې او مونږ په پخکته درجو کې نو دغه خیال ما پریشان کی دغه خیال چې زما ذهن تراشی ما پریشان کی چې نن سبا خو مونږه د آقای دو جهان مبارک دیدن کو او د حضور مبارک په دیدن باندې خپل سترګې مړو خو چې کله جنت ته داخل شنو حضور مبارک خو په اوچته درجه کې وي او دا غسر ابو زمونږه ملاقات څنګه کیږي به حضور مبارک خاموش شو چې او درې رب العالمین ستا په جواب کې څه فرمایي وی رب کریم جل جلاله دغه آیت مبارک را اولېګ چې محبوب علیک الصلاۃ والسلام مبارکه کم خلق چې په دنیا کې د الله جل جلاله او د رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تابعداریو کی
د رب العالمین حکم اومني او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم مبارک اقوال او افعال هغه خپل کې هغه سره مینا او محبت لري، نو دغه خلق به په ورځ د محشر مونږ رايوځي کو د انبیاء سره، د رښتینی خلکو سره، د شهداو سره او د نیکانو خلکو سره. دا د صحابه کرام مینا محبت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره چې د هغه ژوندون د آقای دو جهان مبارک لیدل او قاتلو چې آقای دو جهان مبارک به اون لیدو، د آقای دو جهان مبارک هغه حسن او جمال به اون لیدو، نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه حضور مبارک صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل چې حضور زمونږه ساګانې به زمونږ د وجود نه اوځي که تاسو مونږ ته د غمین او محبت رانه. نو دغه بیقرار زړونو په هغه وخت کې قرار اونیو چې کله الله جل جلاله دغه آیت کریمه مبارکه را نازل کو چې خپل صحابه کرامو ته او فرمایي زما محبوبه چې تاسو پریشان کېږئ ما څنګه چې زما سره په دنیا کې رايوځي دغه شانته په الله جل جلاله په آخرت کې هم تاسو زما سره رايوځي کی، لیکن په شرط د دې چې د الله جل جلاله او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک تابعداري تاسو وکړئ. نورونو د آقای دو جهان مبارک سره مینا او محبت لرل دا د کامل ایمان نښه ده. هغه مؤمن هغه د کامل ایمان خاوند وي چې څوک د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره مینا او محبت ساتي. ځکه حدیث د صحیحینو ده، انس رضی الله تعالی عنہ مبارک نه روایت ده، وی حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمایلو چې ای زما امتیانو، ای زما صحابه، دا تقریر لا اور که صحابه کرامو ته او بیا مونږ ته ده، تاسو کې تر هغه پورې یو کس هم د کامل ایمان خاوند نشي جوړی دی تر څو پورې چې زه هغه ته د خپل پلار نه، د خپل زوی نه، بلکې د ټولو انسانانو نه زیات محبوب نشم او هغه ته زیات نږدې نشم، وی تر هغه پورې دغه انسان د کامل ایمان مؤمن خاوند نه دی. د ادعا ایماندار دی لیکن د ادنا درجه والا، د اعلی درجه والا مؤمن نه دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک حضور پاک مبارک ته عرض کوي دی الله رسول ما ته ګرانی خو لیکن د خپل ځان نه راته ګران نه. حضور مبارک ورته فرمای وی عمره مومن یی لیکن د کامل ایمان والا مومن نه. مخ سرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک ورته عرض وکړي الله رسول ما ته تاسو د خپل ځان نه هم زیات ګران یې. حضور مبارک ورته او فرمایل اوسله کامل مومن شو، اوسله د ایمان کامل شو. مونږ او تاسو له گریوان کې سوچ وکړو چې مونږ ته حضور پاک مبارک سونه ګران دی او مونږ د حضور پاک مبارک سره سونه مینا او محبت لرو، څومره په حضور پاک مبارک باندې د ورځې او شپې کې درود وایو، څومره د آقای دو جهان مبارک حسن او د جمال صفت بیانو. نو د حضور مبارک سره مینا او محبت لرل دا د ایمان د کامل ایمان نه خلا. علامہ قسطلانی رحمت الله تعالی علیه فرمای چې څوک د نبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره د مینې او محبت دعوا کوي، نو د مینې او محبت علامه دا ده چې دغه امتی بو آقای دو جهان مبارک ډیر ډیر یادای، په حضور پاک مبارک باندې بو درود شریف ډیر وای، دغه صفات به ډیر ډیر بیانای. ځکه په دنیا کې چې د چا د یو چا سره محبت وي نو هغه شی ډیر ډیر یادای. وې دغه شانته چې څوک دعوه د محبت کوي د حضور مبارک سره نو حضور مبارک به ډیر ډیر یادوي او په آقای دو جهان مبارک باندې به ډیر ډیر درود شریف وای. او قاضی ایاز رحمت الله علیه په شفا کې لیکي وې څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره د محبت دعوه کوي نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په سنت باندې به عمل کوي، د رسول الله مبارک په سنت باندې به عمل کوي، د هغه سره به مینا او محبت وي، په هغه کې به د هغه پزړه کې به قدر او عزت پروت وي د سنت د رسول الله مبارک، او کم خبره چې رسول الله مبارک بیان کړی دي او کم کارونه چې حضور مبارک کړی دي د هغه سره به مینا او محبت ساتي. مونږ او تاسو سوچو د حضور مبارک په سنت باندې مونږه سونه عمل کوو. ګیره دا ټول خړایوي بازه پکې هغه پریخي او هر یو لاړ شنای ما ماتکین بس الټا جامتو کی مخ ورځو کې د یو صاحب سره ناس اولیاء سره چکین نو لوی لوی خبره بواري، ځکه د علماء خو لوی لوی خبري
نو هغه مبارک ویل د اختر مبارکې لاړو د غټ اختر مبارکې نو د غټ اختر په ورځ باندې یو د جمعات مولا او هغه یو خبره وکړه د خلکو ته چې مونږ ټول د آقای دو جهان مبارک امتیان او ودا قربانی شیدن ودا د رسول الله ودا د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک سنت تا چې مونږ ژوند کو وی هر کال د رسول الله حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک هغه قربانی مونږ ژوند کو چې هغه د هغه سنت دي او چې کوم سنت د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دي نو روزانه سو او د نای په دکان کې پریدو او هغه اختر والی او په وسخا وینه کې ورلړ کی او په دغه مردار وینه کې روان شي ولک سوچ پکار دی لک فکر پکار دی چې د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک سنت ژوند کو او د رسول الله مبارک په سنت باندې پلیټ راکاګو او د نای په دکان کې پریدو هغه اختر والی او په وسخا وینه کې لړکی په مردار او پاغه کې روان شي سونه د افسوس خبره فخر کائنات و موجودات محمد عربی صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء والمرسلین چې د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک هم امام او پیشوا دی او موږ د ابراهیم علیه السلام سنت هر کال ژوندې کو او د آقای دو جهان مبارک په سنت روزانه چړې راکاګو او په یوسخا وینه کې بیلړ کې او پاغه کې روان ورونو لک په گریوان کې قتل غواړي چې موږ د رسول الله مبارک سره سونه مینا او محبت داوی خو کو لیکن دغه داوی غوړې زمونږه بے ځای دي او په دغه داوی کې موږ او تاسو دروغجن یو قاضی ایاز رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب الشفاء کې په جلد نمبر 2 صفحه نمبر 37 باندې فرمایي چې د صحابه کرامو رضی الله تعالی علیهم اجمعین د هغه د حضور پاک مبارک سره د مینه او محبت حال داو وی چې کله به حضور مبارک چار دام فرمایلو چار دام به کولو وی د هغه چار دام او بو دغه صحابه کرامو زمکه ته نه پرې خوې هغه به رانیوي او په خپل وجود باندې به لګولې په خپل جسم باندې او کله به حضور پاک مبارک تو کې مبارک لړکولې هغه تو کې مبارک به راواغسته د تبرک د پاره د مینه او محبت د پاره هغه به په خپل جسم باندې ولګولې او چې کله به حضور مبارک د خپل د سر وخت مبارک خیاول کټکول به وې صحابه کرام به تر نګیر شاپیره تاویدل او چې کوم وخت به د حضور مبارک کته لړکیدو وې هغه وخت مبارک به راونی وو او د ځان سره به د مینه محبت د وجنه کېخه او پاغه باندې بیا صحابه کرام تبرک حاصل او د هغه تبرک د وجه د الله جل جلاله نه به سوال کو دغه د صحابه کرام مینه او محبت د حضور پاک مبارک سره مونږ او تاسو دنیاوی مینه کو انسان چرته عاشق شي په یو جینې باندې زما د جانان زلفه په چې کله راواده کې او دغه یو تار دغه یو وخت ورته پکټوي کې روزي په ترکارۍ کې نو بیا ورته پلارم ستای رور ورتم ستای استاد پلار داسې کړي تا نه دا وخت هر وخت په دې روټۍ کې راځي دا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې د حضور مبارک په دغه وختو مبارک پسې به د یو بل نه جلتی کوله د یو بل نه وړاندې کېدل په هغه باندې به جګړې کولې او د ځان سره به د مینې محبت لپاره کې خپل وسوچو کوي چې د صحابه کرامو د حضور مبارک سره سونه مینه او محبت رب العالمین مونږ او تاسو پرختونی عاشقان د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک جوړ قاضی ایاز رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب الشفاء کې د یو زنانه واقعه را نقل کړي دغه زنانه صحابیه وا او د حضور مبارک سره مینه او محبت چې دغه زنانه حضور مبارک سره سونه مینه محبت او په دې کې د زنانو ته یو تعلیم دی چې په هغه وخت کې د زنانو حضور پاک مبارک سره سونه مینه او محبت او په دې وخت کې د هم زنانه لګزان سره سوجو کې چې زنانه د ورځې سونه حضور پاک یادای پر رسول الله مبارک باندې د ورځې سونه کا درود وای سل کرته وای لس کرته وای لوک سوچ دی بیا په خپلو د احد په جنگ کې چې کله صحابه کرام شهیدان شول نو دغه زنانه د دې پکې یو رور شهید شو یو پکې پلار شهید شو او یو پکې خاوند شهید شو نو په دغه جنگ کې کافرانو د حضور پاک مبارک د شهید کولو یو اغوا خورکا چې الغیاذ بالله حضور مبارک شهید شوی او دغه اغوا د مدینه منوره په لارو کوڅو کې پډېر جلتۍ سره خورش ولا او په کورونو کو یو غم او ماتم جوړ شي دغه زنانه چې دا خبر واورید د کور نه را بهر شو
او په منډه منډه میدان احد ته راخوشي ده، په لاره کې د صحابه کرامو سره ملاویږي. هغه ورته وایي چې حضور مبارک څنګه دی؟ وایي ښه دی. وی نه ماته راوښایي. بل صحابي لذي وی حضور مبارک څنګه دی؟ وایي ښه دی. وی رور دې شهید شوی دی. وی ماته حضور راوښایي. بل صحابي لذي وی حضور څنګه دی؟ وی ښه دی. پلار دې شهید شوی دی. وی په دې باندې ماته حضور راوښایي. بل صحابي لذي وی حضور چرته دی او څنګه دی؟ وی خاوند دې شهید شوی دی. وی په دې باندې ماته حضور مبارک راوښایي چې زه ووینم چې حضور مبارک ولیدو. نو زړه قرار ونیو، په بدن کې سار اغلا او داخلینه به اندازه چغه اوته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه ته چې ژوندې او تاسو حیات یې، که زما پلار شهید شو، که زما رور شهید شو، که زما خاوند شهید شو، وی دا د دنیا غمونه هیڅ غمونه نه دي. شکر الحمدلله چې تاسو حیات. دغه زنانه حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره مینه او محبت. مونږم لږ پکور کې سوچو زنانو د پاره چې خپل بچی په دې باندې سونه ګران، خپل خاون په سونه ګران دی، دنیا دې وران شي او کوجاړ شي، خو زما خاون دې په خیر خیریت کی. او دغه زنانا د خپل خاون پروا نه کوي، د خپل پلار پروا نه کوي، د خپل رور پروا نه کوي. حضور چرته دی؟ حضور راته راوښایي. دغه د مینې او محبت اظهار د دغه زنانا دا د کامل ایمان والا زنانو، د کامل ایمان والا خلقو. مونږ او تاسو هم د ایمان دعوی کو. رب العالمین دې رحم وکړي. د حضرت علی رضی الله تعالی علیه هغه مبارک نه تپوس کیږي، اے علی رضی الله عنه مبارکه تاسو د آقای دو جهان مبارک سره د مینې او محبت څه حالو؟ حضرت علی کرم الله وجهه مبارک ورته فرمایي په جواب، وې زما دې په الله باندې قسم وي د حضور مبارک سره زموږ د صحابه کرامو د مینې او محبت دا حالو چې حضور مبارک مونږ ته د خپل اولاد نه، د خپل مال نه، د خپل پلارانو نه، د خپل میندو نه تر دې پوري چې په سخت ګرمۍ کې، د سخت تند په حالت کې، د یخ او بوس کولنا وی حضور مبارک مونږ ته زیات محبوب او غوړو. دا د صحابه کرامو محبت. د صحابه کرامو په مجلس کې به د حضور مبارک ذکر وشو، صحابه کرامو به حضور مبارک پسې جړل، ځکه حضور مبارک باندې عاشقانو. د دنیا یو عاشق هغه چې خپل معشوقه اونویني د ورځې بیقرار وي، خپل ټول کارونه پریدي، مازیګر یا ماقام کې د خپل معشوقه خواله راځي، او چې کله خپل معشوقه اونی نو زړه ته قرار حاصل شي، په بدن کې سار راشدا مجازي عشق چې هم د دنیا تاوان دی هم د آخرت تاوان دی. صحابه کرامو به چې حضور مبارک نه لید او د حضور مبارک ذکر به وشو نو هغه مبارکانو به ډیر زیات جړل. په دغه کې یو صحابي مبارک صفوان بن سلیم رضی الله عنه مبارک دغه په وړاندې به چې د حضور مبارک ذکر وشو، دونه به اوجړل چې ټول صحابه کرامو د محفل نه لاړل، محفل به خالی شو، هیڅوک به پاتې نشول، او د مبارک به د به جړل او په جړا کې به دې پرې. ولی حضور مبارک نه وینم، کو حضور مبارک جړل بیا خو حیات دا خو د صحابه کرامو زندگی وا چې حضور مبارک د حسن او جمال باندې به د هغه روحونو ته او د هغه وجود مبارک ته به قرار ملاوي، د زړه ته به سکون ملاوي. تفسیر قرطبی د حضرت عبد الله ابن زید رضی الله عنه مبارک واقعہ ذکر کړي. واقعہ خو ډیر اوږده ده لیکن موږ په خپل هغه مقصود بیان. عبد الله ابن زید رضی الله عنه مبارک چې د حضور مبارک سره ډیر مینه او محبت. په یمن کې یو قافله روانه چې پاغه کې د شریک او په هغه وخت کې د ورکوټو چې یو ځای را ورسېدل، په هغه ځای کې پیغله را اوتل او قافله لوټ کا ساز او سامان تر نواغستو او د مبارک ورکوټو نو د تر نه هم راوشو کولو او بوتلو خرڅک. په غلامه کې حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها مبارک ته ورسېد او هغه مبارک د آقای دو جهان مبارک په خدمت کې حاضر کو. حضور مبارک لایور حضور مبارک بیا آزاد کو او د ډېری مینې محبت نه به او خپل زوی وي، اے زما بچوړیا، اے زما زویا. او د حضرت زید رضی الله عنه پلار چې وو د خپل زوی سره هر څوک مینه لري، نو د خپل زوی په تلاش کې ګرځیدو چې چرته به ما خپل بچی ملاو شي. چا ورته وویل چې هغه خر شوی دی او په فلان کې ځای کې مکه مکرمه کې د فلان کې سړی سره دی والته کې ورشه تا ته خپل بچی ملاو شي.
رور او پلار را روان شول او ډیر ساز او سامان ځان سره کو او راله د حضور مبارک په خدمت کې مکه مکرمه کې حاضر شو. حضور مبارک ته عرض کړي چې تاسو دا ټول ساز او سامان والی او ما تخپل بچی را واپس. حضور مبارک ورته فرمای ستا ساز او سامان ته زما حاجت نشته ده، سامان در نه نالما، لیکن دومره دا کستا بچی تا سره په خپل مرزه باندې سي او دته خوخه وینو ما آزاد کړی دی، تا سره د لاړ شي زما د طرف نه ورته اجازت ته، او کنه تا سره په خپل خوخه باندې نزي نو جبرن در سره نشم استوله، په زور در سره نشم استوله. کله چې عبد الله ابن زید رضی الله مبارک ته دا خبره وکړه، حضور مبارک خو ول ډیره مینه او محبت ور کړو. هغه د حضور مبارک جدائی چرته برداشت کولای شو. هغه خپل پلار او تر توای وستاسو جدائی می قبول ده، لیکن د حضرت محمد رسول الله مبارک جدائی ز نشم قبول ولی دا د صحابه کرامو عقیده وا که د حضور مبارک نه جدا کیږي نو صحابه کرامو د بدن نه روح اوزي، او د هغه حال داسې هو لکه چې لک سات د حضور مبارک نه جدا شي او لکه یو مې چې د اوبو نه راو بس او بیقرار وي. دغه شانت صحابه کرامو دا د هغه ژوندۍ وا. خپل پلار او تر ورته غوسه شو او په دغه حال کې پلار او تر واپس شول او د مکه مکرمه نه لاړ. لیکن عبد الله رضی الله عنه مبارک د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په محبت کې د حضور مبارک هغه جدائی برداشت نه کړی شو. څوک خپل پلار نه جدا کیږي، څوک خپل رور نه جدا کیدی شي، څوک خپل مور نه جدا کیدی شي، لیکن دا د صحابه کرامو د حضور مبارک سره مینه او محبت. زکه هو محمد امین بابا جی رحمت الله علیه فرمای بے زما دین زما ایمان دے محمد، په والله زما جانان دے محمد. دغه شان اشعار د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په محبت کې ویل دي. کله چې حضور مبارک وصال او فرمایلو د دې دنیا نه بلې دنیا ته رحلت وکړلو، حضرت زید رضی الله عنه مبارک په پټی کې لګیا دی کار کوي. چې کله حضور مبارک وفات شو نو د زوی لاړ او خپل پلار توای چې حضور مبارک وفات شو. په دغه وخت کې حضرت زید رضی الله تعالی عنہ مبارک چې دا خبر واورید ډیر غمجن شو او وی جړل، او په دغه وخت کې د رب العالمین نه سوال کو خپل لاسونه الله ته اوچت کړ چې اے الله جل جلاله زما د سترګو نظر واخلې، ما په سترګو باندې ړون کې وې دا سترګې کتا مال را کړی وي نو په دې باندې خو ما محمد رسول الله مبارک ته قتل، اوس چې هغه د دنیا نه لاړو په دې سترګو باندې زه بل چاته نشم کته. وې په هغه دوران باندې الله رب العزت د هغه دعا قبول کا او په سترګو باندې ړون شي. دا ولې وې حضور مبارک په نو ګورم، نو چې حضور مبارک په نو ګورم بل چاته په زنو ګور. صحابه کرام چې خبر شول د حضرت زید رضی الله عنه مبارک پختن لرالل چې د حضرت زید رضی الله عنه مبارک د سترګو نظر ته لیدي وې دا ولی وې ما خو په حضور مبارک ته قتل او حضور مبارک چې د دنیا نه تشریف وړو بس بل چاته په نه بور زمونږه زندگی وې دا خو حضور مبارک وې بل چاته ز په سترګو باندې نشم قتلې وې اوس کو مال رب العالمین د اوسې سترګې راکی وې د هغه څه فائدہ نشته ځکه حضور مبارک په دنیا کې تشریف فرمان دی. وې چې حضور نشته دی نو بل چاته پسله وګور. دا د صحابه کرامو د حضور مبارک سره مینه او محبت. دا سوال مونږ او تاسو نه کوورونو ځکه مونږ او تاسو صبر نشو کولای. صحابه کرام خو د لوی صبر والا خلقو او دای د سوال کولای شو د سترګو نظر لاړو بیا هم صبر کولای شو. مونږ او تاسو صبر نشو کولای، جزع او فضل کولای شو، رب العالمین ورنه ناراض شي. مونږ او تاسو چې د الله نه سوال کوو نو د الله منابو د غفو سوال کوو، د غفو په سوال باندې رب العالمین د بندنه رضا کی. دغه شان حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یمن ته د قضا د پاره لېګل نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورته او فرمایل چې اے معاذ رضی الله عنه مبارکه زما اوستا ملاقات و بیا اونش. دا خبره چې حضرت معاذ رضی الله عنه مبارک واوریدا نو پچوغو چوغي او جړل د حضور مبارک په مخ کې ډیر زیات او جړید او په دې حدیث مبارک کې په هغه خلکو باندې رد ده هر څو کې ولي چې حضرت معاذ رضی الله عنه رسول الله مبارک یمن ته د قضا د پاره لېګلې ده د هر وخت مکتب فکر والدا حدیث ولي، لیکن په دې حدیث کې چې بیا کومه معنا او فائدہ پرته دا غې ته دماغ نه ورس. اوس حضور مبارک تک د خپل مرګ پته نه وي یا ورته د خپل صحابي د مرګ پته نه وي
حضور پاک مبارک ته ولې فرمایي چې مغاز زما او ستا ملاقات بیان کیږي؟ حضور مبارک ته پته وکنه چې زه په د دنیا نه تشریف وړم، زه په دنیا کې پاتې کېدونکی نه ما، ته بیا ما نشي لیدی. به حضرت معاذ رضی الله عنه مبارک ډېر وجړل، په چغو چغو وجړل او په سورلۍ باندې سور د یمن طرف ته روان دی او مدینه منورې ته په شاشه باندې ګوري، تر هغه پورې ګوري چې تر څو پورې مدینه منوره په نظر باندې راځي او په چغو چغو باندې جاړي او یمن ته روان دی. لیکن هلته کې د حضور مبارک امر چې ته یمن ته ورشي. د حضور مبارک جدائی صحابه کرامو چرته برداشت کولای شو، لیکن دومره وا چې حضور مبارک ورته دا فرمایل چې اے مغازه، په ورځ د محشر باندې به متقیان اول زما سره یوځای شي، متقیان به رب العالمین زما سره رایوځای کی، کاغه هر څوک کی، کاغه عربي وي او کاغه جمی وي، کاغه سړی وي او که زنانه وي، لیکن چې د متقی دی په دنیا کې د الله جل جلاله او د حضرت رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تابعداري کړی وي، وی رب العالمین په ورځ د محشر ما سره رایوځای کی. نو په دغه خبره باندې د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ مبارک ته هغه زړه ته سکون میلاو شو، زړه ته قرار میلاو شو. کینین صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه حوصله به للی وی چې حضور مبارک د دنیا نه تشریف یوسي مونږ بس کو او بیا په ورځ د محشر باندې مونږ د چا سره رایوځای کیږو. نو د هغه تسلی برقرار ساتلو د پاره چې زړونو ته سکون او قرار میلاو شي، رب العالمین دغه آیت مبارک را نازل کو چې څوک په دنیا کې د الله جل جلاله او د هغه د نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تابعداري وکي، په ورځ د محشر به الله جل جلاله د نبی آخر زمان مبارک سره رایوځای کی. رب العالمین دې مونږ او تاسو پرختون عاشقان د آقای دو جهان مبارک جوړ کی. د رسول الله مبارک حسن او جمال چا کې کیدیش، دغه صفت پچا کې کیدیش. یو ورځ آقای دو جهان مبارک د حضرت جبرئیل امین علیه السلام مبارک نه پوښتنه کوي، اے جبرئیل په دنیا کې خو وګرځېدې، مشرق او مغرب دې وکته، اسمانونه او ځمکې دې وکتلې، زما په شانت دې بیا څوک پیدا کړ، زما په شانت دې څوک مومند. حضرت جبرئیل علیہ السلام مبارک ورته عرض کوي، جواب ورکوي، اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم مبارکه، مشرقونه می لټ پلټ کړ، مغربونه می لټ پلټ کړ، اسمانونه می اوکته، ځمکه می لټ پلټ کې، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه، ستا په شانت نه الله پیدا کړی دی، ستا په شانت بنه الله پیدا کی، ستا په شانت نه مور زیږولې دی، ستا په شانت بنه مور او زیږی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه، ستا په شانت بل پیدا په جهان نشو. هغه څوک چې ستا مخ ته حیران نشو، د شیدا نسبت زکه د یار حسن ته کیږي، وارد زکه سوال زما په بیان نشو، د زلوخې د عشق نه عشق زما زکه سیوا دی چې په مثل ستا یوسف د کنعان نشو، او د محمد امین نه هلګی لمن شه چې تر یو وخت د زرزل قربان نشو. دا محمد امین بابا جی رحمت الله علیه د حضور پاک مبارک په عشق خپل اشعار فرمایلی دي چې د زلوخې نه زما عشق سیوا دی، ځکه چې د یوسف علیه السلام حسن وی حضور مبارک ته چرته راسیږي. که د زلوخې د حضور مبارک لیدلې وي نو بیا به څه کول. هغه خلکو خو حضرت یوسف علیه السلام مبارک ولید د هغه حسن او جمال ولید خپل ګوتې کټ کې، او صحابه کرامو چې د حضور مبارک حسن او جمال باندې عاشقان شول، نو خپل سرونه د آقای دو جهان مبارک د پاره د الله په لار کې ورک. رب العالمین دې مونږ او تاسو د حضور مبارک پرختونی عاشقان جوړ کی، او رب العالمین دې مونږ او تاسو په صحیح معنا کې په قرآن او په حدیث باندې پوهه نصیب او فرمای. څه کمې به شی په دې حدیث مبارک کې زمانہ شوی، رب العالمین دې ما ته معافیو کی، او رب العالمین دې اول مال او بیت اصله په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.